ډېره مننه د افغانستان د کرکټ مینوالو. زه مطمئن یم چې د ځوانانو تعارف ته ضرورت نشته. د افغانستان د داخلي لوبو مشهور لوبغاړي دي ټول. تاسو په داخل کې هم د دې لوبې په تلویزیون باندې کتلي دي. واسع نوري خو د افغانستان د ټیسټ لوبغاړی دی. غمی زدران خو د داخلي او فرست کلاس غمی دی، ستوری دی. او جمشید جان امیر الخیل خو هم د فرست کلاس یو ستوری و. اوس دوی راغلي دي کاناډا ته. ډېر خلک به داسې فکر کوي چې ښه نو دوی خو د افغانستان نه ووتل نو کرکټ یې پرېښوده که څنګه چل دی. خو نه، دا زه چې اوس کوم ځای کې یم دا هم د کرکټ یوه اکاډمي ده او موږ اوس 2 ساعته ټریننګ سیشن وکړو او ما په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو سره سیشن وکړ او ښه شاټونه مې وکړل. هغه چې ګټلی مې هغه ویډیو بیا بل وخت ستاسو نه ډېره مننه. واسع جانه راځئ له تاسو نه به پیل کړم. تاسو د افغانستان د کرکټ د ټیسټ لوبغاړی وئ، د زمبابوې خلاف مو لوبه وکړه. تاسو چې راغلی یوه هیله پیدا شوه چې که راشد خان صاحب نه وي که نبي نه وي که بل سپینر نه وي آف بریک لیګ بریک نو موږ دا ځوانان لرو. نو اوس راغلی کاناډا ته، هغه ټیسټ لوبې نه وروسته کرکټ هملته ودرېدو که ژوند روان دی او کرکټ روان دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو نه ډېر زیاته مننه کوم خان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. نه داسې کومه خبره انشاءالله نشته دی. کرکټ چې دی دا زموږ ستاسو پیشن دی، اسپیشلي دغه لوبغاړي. ځکه هر لوبغاړی چې دی هغه 10 کاله 12 کاله کرکټ کړی دی. نو دا زمونږ فیلډ دی. بس دغه حالات دغسې یو چې موږ خپل هغه وطن پرېښود، نو مینه مو سره نه ده پرېښې. انشاءالله بېرته به ځو. دلته م خپل تمرینات کوو. دغلته تاسو وکتئ، همدغلته سره هم کتل. موږ دلته ریګولر تمرین ته راځو. دلته موږ د ډومېسټک چې کوم د ټورانټو د کرکټ د هغه ریګولر کوو. دغه ټول هلکان چې تاسو ګورئ، جمشید، غمی، نور لوبغاړي، وحید، خیبر، ناصر، زموږ ماشاءالله یو خپل ټیم دی. دلته ریګولر کرکټ کوو. نو انشاءالله پلان هم همغه سیم پلان دی. انشاءالله کرکټ کې به انشاءالله خپل پرمختګ. تاسو څومره خبره ده، مطلب افغان چې هر چیرته وي چې ښه کار کوي د افغانستان نوم ورسره ښه یادېږي. موږ خو غوښتو چې بیا مسیانک وي، شپږیزې غمی بیا پکې وي. ته دلته یې واوره څه قیصه ده؟ مننه خان صاحب، خوشحاله اوسئ چې وملیدې او راغلې موږ ته دې وخت راکړه. واقعا راغلو همدلته ماغه تمرینات روان دي، ماغه کلبونو سره کانټریکټ کړي دي. او څنګه ما کانټریکټ اوس نوی اوسو د قطر لیګ کې د افغان ټیم کې چې څنګه منیر کاکړ هغه هم دلته ټورنټو کې د کپتان ده. او دلته ماغسې تمرینات روان دي، ماغسې شپږیزې دي، ماغسې کرکټ ده. شپږیزه لیګ دلته پرنده کاله وی دلته ګلوبل لیګ ده او نور ټي10 لیګ ده. او ماشاءالله واسع نوري ده، جمشید ده، ماشاءالله ټول لګیا دي. ښه کانټریکټ باندې لګیا دي. کلبونه چا خبره ده په جنګ ده دومره ماشاءالله جمشید جان تاسو هم یو ځای کلبونو کې لوبېږئ که جلا جلا لوبېږئ که څه قیصه ده؟ مننه خان صاحب، سلامونه نه هیله تاسو ته او هرکلی ته ښه راغلاست کاناډا ته. موږ ټول یو ټیم کې اوسېږو. برمټن رویال په نوم باندې یو ټیم دی، د کاناډا تر ټولو غټ ټیم دی. هغه تقریبا څومره نیشنل ټیم لوبغاړي د کاناډا د ټول په هغې کې لوبېږي. او هغه ټول لوبغاړي ډېر ښه د لوبو د زمینه برابري او ښه کانټریکټونه ورکوي لوبغاړو ته. نو موږ همدغلته لوبېږو، کرکټ سره ټچ یستو. او ګر چې دا د دې ملک رول دي ته 3 کال لپاره ته نشي کولی نیشنل ټیم کې ولوبېږي. خو موږ کرکټ سره ټچ یستو. انشاءالله وخت کم پاتې دی، موږ ته وعدې هم راکول شوي دي. انشاءالله ډېر ژر به هغه خپل وطن او هغه کړمل کولو ته جاري کوم هدف چې په ذهن کې لرئ؟ واسع جان وویل چې کرکټ خو زموږ هغه هیله، امید، ارمان او پیشن دی، یو شوق او علاقه ده. نو دې وطن کې خو هغه فرصت بیخي ځکه زیات دی چې د دې ځای هغه خپل خلک چې دي هغه کرکټ نه کوي، نورو لوبو ته مصروف دي. دا مهاجرین موږ غوندې چې راځي او کرکټ کې بیا تاسو غوندې چې افغانستان کې د اول نه مو شروع کړي وي راشي. نو نور ستاسو د لیول لوبغاړي شته د نورو هېوادونو که نه تاسو فکر کوئ چې فقط د اسنادو مسله ده چې د اسناد ترلاسه کړي نو نېشنل ټیم ته به ځای لوبغاړي د ویسټ انډیز هم شته، د پاکستان هم بعضې پخواني لوبغاړي هم دلته راغلي، سهیل تنویر او دغه هلکان هم دي. او خو زمونږ کرکټ ځکه د دوی نه ښه دی چې مونږ هلته کرکټ سره ټچ وو او مونږ فرست کلاس او زمونږ هلته کیمپونه داسې وو چې مونږ کله دلته راغللو نو چې مونږ دلته دوی وکتلو نو دوی مونږ نه ډېر زیات امپرس وو. نو ځکه مونږ دیز کوچ دی ډایرکټ مونږ نیشنل ټیم ته کیمپ ته وغوښتلو، ډایرکټ مونږ نیشنل ټیم کیمپ ته واچولو. زه فکر کوم شاید مونږ اولین کسانو چې مونږ ډایرکټ 3 کالو کې دننه د کاناډا نیشنل ټیم کیمپ کړی. نو دوی هغه مونږ نه ډېر زیات متاثره وو زموږ د کرکټ نه. نو
یعنی افغانان چې راغلي د دوی کرکټ دوی باندې جګ او فعلا خدای واسه جانه د ټیسټ کرکټ خو اصلي کرکټ خو ټیسټ دی او هغه کوم قوي لوبغاړي او تاریخي لوبغاړي چې تیر شوي دي د ټیسټ نه شروع کړي دا تاسو د افغانستان لپاره د ټیسټ کرکټ وکړو هیله دا و چې افغانستان ډیر نور ټیسټ میچونه وکړي تاسو نور هم راشي خو د ټیسټ میچونه هم کم شول نو هغه فارمټونه هم جلا شول T20 او ODI بیا دا شل ورځې خو داسې شو چې دا راغله کرکټ ورسره بدل شو نو د ټیسټ کرکټ مو ډیر غټ کرکټ مو کو اوس دلته راغلی زه دومره خبر شوم چې تاسو اوس ډیر T20 کې مصروفه یاست ډیر غټ گیم دی تاسو لپاره کنه تاسو ځان اجس کولای شي په هر فارمټ کې کرکټر از کرکټر کوم ما همیشه زما کوشش هم دغه او چې زه هر فارمټ ته ځان جوړ کم حالان کې ټیسټ زما چې د یو ډریم الحمدلله غو کمپلیټ شو ځکه ډومېسټک کې ما ډېر ښه پرفارمنس وکړل 2-3 کاله هلته راشده مو لیک ټف و بیا چې هغه انجري سو نو ماته یو ښه غوندې زمینه برابره شوه چې ما ټیسټ وکړه زما همیشه کوشش دا وکړه په 20 کې تاسو وګورئ د شپږیزه کې زما ما همیشه ماشاءالله ښه پرفارمنس و که ون ډے کې ما 18 ټورونه کړي دي نو داسې ان شاء الله کوم هغه نشته موږ ایجس یو زموږ کار هم دا کرکټ دی کاغذ سپین بالي که سور بالي نو د هغې په مطابق باندې موږ خپل کرکټ کوو سور بالي د سور بال په مطابق باندې ورسره ځو که T20 د T20 هغه پریپریشن ورته کوو میچونو ته نو همغه حساب سره موږ مخکې ځو یعنی هر فارمټ کې د لوبغاړي لپاره آماده یو هر فارمټ ته ټیسټ نه چې T20 ته راشي اسانه ده که T21 نه ټیسټ ته واوړو یاره T20 نه چې ټیسټ ته واوړو ځکه T20 کې زار بال د کولاله چې کومه چکه کومه فوره کومه ځکه بس کوو سنگل خو چې دا سټرایک روټیشن خو چې دا خو هر بال سره کیږي دا ټیسټ کې دسی چې تب ټایم ډیر اخلي چې څومره ټایم واخلي عمر ستا اننګز چې دا غبل کیږي عمر چې دا ته یو غټ اننګز کولای شي هم په بالینګ کې هم په بیټینګ تاسو فرست کلاس ډیر کړو تاسو هم در سیم قصه د T20 وزلته مصروف کنه لام فارمټ مشته دلته ولا دلته خو ټیسټ لوبې نسته دلته 1 دی 20 دی او خپل ځاني د ماس خوخیم سپین بال نه خوخي افغانستان اوس باندې کې اوس مې دلته بالنګ هم شروع کړی یکه باندې ما واخیسي یکه مې خاخیسي دی مې مخدا موږ ډېر ترازی وې زړه سه راشه ټیک راشه انسه زموږ ډېر پنځه دي زه اوس پوښتنه چې ولې سپې کې دوه سپینرانو منځ کې ولاړ هغه ماشاءالله د ستاران د پلان جالب ده خو وزلته دی از ال راوندر لوبېږي او از ال راوندر لوبېږم کاناډا ته لکه څنګه چې محمد نبی لوبي بیټینګ د خدای کباله رب د دوړه ته یو خو نو ستا کیسه خو هغه د کتاب فیل بدل کړی دی نه زه خو هغه اول نه الراوندر ما خو نه دی بدل زه خو هغه هیڅ نه الراوندر ځکه چې موږ هلته هم سکور کړی سنچریان وهلې فرست کلاس کې انډر 19 کې او دلته هم سیم نو بالینګ ال راوندر نه او زه بالینګ الراوندر نو دلته اسانه کرکټ تا کوم یو دی T20 کې ODI فرست کلاس کو نشته نو دلته خو دلته پیچونه فرق دی هڅه دلته زیاتره ون ډے د دې غټ کرکټ دی هغه ته لیډ وي او سپر 9 ورته وي دا دوړ چې د 500 زلو بي او هغه په ټرافیک ورته باندې کې یعنی هغه نو مصنوعي چې پیچ مصنوعي چمن ډیر کم امریکا کې دغه قصه ده ډیر کم وکټ دي زه زه انسب د راخل سبب خبره نسم دلته چې دوی کوم غسه دا الیټ کرکټ او سپر 9 دا ډوړه په ټرف کې خصي لکه څنګه نور ملکو د افغانستان لیستې دا لکه د نورو د استرالیا د انګلند د پاکستان لیستې د خو سپر 9 الیټ ورته وای هغه د دوی ډیر ښه کرکټ دا ډیر ښه ډراپ ډیر ټف کرکټ دی هغه د پرفارمنس نه دوی سلیکشن کوي لکه څنګه چې فرست کلاس او لیستې دا او چې لوبيږي د نور لوبغاړو سره طبيعي ده چې تاسو خو ستاران یې په دې نظر چې د تاسو په اړه چې هي ډاکټر چیرته وي دومره کلونه وسر پیدا والله زه اختیار درته وایم لومړی خو دا وي تاسو ولې وطن پرېښی دی نو د دوی اول نه خبره موږ ته همدا نو بیا موږ ورته وایو چې کرکټر چې ښه ورزش کوي نو هغې سره هغې مایند هم صحیح هغه فیصله کوونکی ډېر ښه نو زمونږ آیندې دپاره د فیوچر دپاره نو دا پلان ورته راغللو نو دوی خواشیني هم څرګندوي خان صاحب چې صحیح خبره ورته وکړه وطن خو زمونږ په خپل ځای دی وطن خو چاره نه دی وړی بس دلته راغلی ښه ځان ورسوئ چې ډېرې پیسې پیدا کړي ورسره انشاءالله همدغسې کوو کټمیانې جوړې کړي بیا هلته نور خلک وروځي یاره زه به حن صاحب یو خبره وکړم کرکټر سړي ته چې د هر ځای کې اپورچونټیز دي
کاغه غواړي یو ملک ته لاړ شي هغه ډېر په اسانۍ تللی شي لکه اوس غمی کاکا که دغه نه ته پوښتنه وکړي بل سړی ما باندې ګرانښت نه وایي عمر نه وایي کرکټر که اوس دنه ته پوښتنه وکړي زه خو بابا یم نو دې ته ویزا اخیستل یو ملک ته تلل مسافرت کول هغه ډېر اسانه ده د هر لوبغاړي دا غټ ارماني خصوصا چې کوم دا زموږ افغانان دي زما خپله شخصي دا غټ ارمانو چې زه د افغانستان همیشه نمایندګي وکړم ما همدې کرکټ دپاره چې ما ډېر زحمتونه کړي دي خو یو وخت داسې راسي چې انسان کله کله مجبوره شي یا انسان داسې شي چې د فیوچر غم ورسره ډېر زیات سي چې ولا دلته به زه سیټل سم که نه کرکټ کې به پرمختګ د افغانستان نه وشي یا ونه سي بیا دغسې یو فیصله سړی واخلي چې دغسې یو بل وطن کې چې مسافر شي نو دلته هم الحمدلله ښه ښه لوبغاړي هم شته دلته د انډیا ډېر ښه ښه لوبغاړي دي د نورو ملکونو نه ښه ښه لوبغاړي راځي دلته اپورچونټیز ته دي انویسټمنټ زیات کېږي په لوبغاړو باندې لکه خو بیا هم زموږ په زړه کې د افغانستان مینه د افغانستان کوم کرکټ چې دا هغه موږ اوس هم مس کوو نو انشاءالله که داسې یو زمینه هم برابره سي چې موږ ته یعنې مطلب چې موږ خپل فیټ ته لاړ شو که چا اے ټیم کړی د هغه هغې ځای نه ورته خپل کرکټ میلاو شي ځکه دا ټول لوبغاړي دلته کرکټ سره ټچ کړي دي که ما د دغسې زمینه برابره شي چې ما ټیسټ ته زه بېرته تللی شم نو دا به ډېره بهتره چې د یو بل ملک زه نمایندګي کوم دلته هم د افغانستان نوم یادېږي خو بهتره به دا چې زه د خپل افغانستان نمایندګي وکړم هغه زما وطن د هغه زما وینه ده هغې دپاره ما ډېرې هیلې او ډېر محنتونه کړي دي نو دا هر یو به دغه ارمان زه فقط یو دوه خبرې دلته کوم دا خو کاکا دی خو تاسو ځوانان یې دغه په دنیا کې اوس دغه د مهاجرتونو دا بڼې او هغه سیستمونه بدل شوي دي اقتصادي مهاجرت هم ویل کېږي سړی له مجبوریته وطن پرېږدي ځکه ستا په وطن کې د کار زمینه نه زموږ وطن خو ډېر وړوکی وطن دی فابریکې نه لرو دفترونه نه لرو حکومت مو کمزوری وطن یو دا مسله یو سیاسي مهاجرتونه سړی مجبور شي سیاسي مشکلات پیدا کړي وطن پرېږدي یو امنیتي مشکلې چې ته ورته یا شخصي دښمني لري او یا په یو ډله کې ښکېلې یو دغه مسلکي مهاجرت دغه مسلکي مهاجرت اوس په دنیا کې یوازې تاسو نه یاست تاسو دا د دنیا کرکټ وګورئ د امریکا د ملي ټیم ټول لوبغاړي 80% لوبغاړي د ویسټ انډیز او د نیوزیلینډ او د انډیا خو هغه د هغه نوم چې سړی اخلي پوهېږي چې دا خو امریکایي نه دی ځکه امریکایي نومونه خو جلای نو زما هدف دا و چې زه پوهېږم زما لسو کالونه زیات وخت وشو چې زه وطن نه لرم خو وطن یو احساس دی وطن ستا په دې رګونو کې غلي که موږ مړه هم شو که نه وطن را سره د جنت ټول وطن دی زه د خپلو اولادونو ته وایم چې دا فکر هېڅکله مه کوئ چې موږ د وطن نه ووتلو موږ د وطن ته چې نشو کولی یوه ښه خبره وکړه دا ډېره ګټه خبره ده د وطن لپاره بیا ستاسو په دې چوکاړ کې چې یو لوبغاړی وي سټار وي ته چې کاناډا ته راځې د کاناډا ملي ټیم لوبوي ته یوه ویکټ اخلې اول ته لوبغاړی وایي چې او فرام افغانستان هغه چې سنچري کوي فرام د خیر وسره دا دی به ویکټ اخلي فرام افغانستان او اسجال په ټیسټ لوبولې د ریکارډ نو زما هدف دا دی چې موږ راغلي وو د مهاجرت دوره د خبرې ملي ګوګدي نشي زه غواړم تاسو ډېر وکړئ مایوسیت ته به په زړه او په ذهن کې ځای نه ورکوئ تاسو مسلکي لوبغاړي یاست صحیح ده دې وطن کې کرکټ فرق دی ځکه ته به کار هم کوې افغانستان کې خو د خدای ورونه او پلرونه ژوندي لري هغوی به کار کول موږ به خپل کار کوو که نه هغوی به د ډوډۍ کور غم خوړه موږ به د خپل کار خو دلته به ته به د ډوډۍ غم باندې وخورې د کور غم باندې وخورې د کرکټ غم باندې وخورې خو زه خوشحاله په دې یم چې دلته هر امکان شته او تاسو انرژي لرئ ځوانان یې مایوسیت ته به ځای نه ورکوو خبرې مې لږ اوږدې شوې بیرته به دا خبرې که داسې شروع کړم دا مایوسیت خبرې پکې لږې ډېرې شوې که دلته کرکټ وکړئ او بیرته درته سبا افغانستان ایمیل راشي د کرکټ بورډ نه چې واسې زر ځان راورسوه ضرورت دی درته یاره که رښتیا خبره درته وکړم د زړه خبره درته وکړم هن صاحب دغه کم چې دي اوس خو دیو راته ووایي مشکله ده چې زه لاړ شم دا ما مخکې ویډیو کې ویلي دي اوس یې وایم چې کله دغه کم د اوس ورکران چې دي په کرکټ بورډ کې چې کم کار کوي که هغه رئیس وي که هغه سی او وي چې دوی وي زما کم داسې اراده نشته افغانستان ته که چېرته دغه کم ګروپ چې بدل سي یا نور راسي نو که بیا ما ته دغسې یو زمینه برابرېږي بالکل ما خو تاسو ته مخکې مې ویلې چې زه دا ډېره ښه ګڼم او ښه احساس کوم چې یو بل ځای کې د افغانستان نوم جګوم او د هغې نمایندګي کوم نو دا به زما دپاره بهتره چې د خپل د وطن نمایندګي وکړم دا به زما دپاره یو خوشحالۍ احساس او دې انشاءالله دې ورځ ته زه منتظره یم په خیر خدای مهربانه دی خیر دی خدای دې هغه کار وکړي چې د وطن خیر پکې وي ستا خیر پکې وي چې هر څه وي
او ستاسو مسله څنګه ده ایمیل راشي زنګ راشي چې ځان راورسوه کاکا صاحب کاکا مې ځان راورسوه بالکل ایمیل سره سي د کرکټ څه د ګر چارمان دا او بیا وطن خو وطن دا او ټیم خلګیا دا ویننګ زیات کوي ماشاءالله ورلد کپ کې مخ وځلیدل وسم خلګیا چمپیون ټرافي کې چمپیون ټرافي کې ماشاءالله خلګیا دي نو ټول خلګیا دي خو زم اوسه الراونډر هم کنه دي ریټایرمنټ واخیس ماته ویلې زه به ورسم راشد فاضل نه نو اوس موږ نبي سره وغږیږو چې ریټایرمنټ نبی کاکا سره وغږیږو افغانستان خو در چا یادېږي او بل دا کرکټ او ماشاءالله اوس نن سبا خو زه ټیم نه دلته موږ سترګې پیچېږي دي ورلد کپ کې داسې لوبې کوو آی سي چمپیون ټرافي نه تا چې فرست کلاس ته وغواړې ځکه ملي ټیم ته دې وغواړې یاره کوم ما خو د افغانستان هر کرکټ یادېږي او زه ماشاءالله دلته ډېر وسیټ دا خو اسانه ده زر به دې نو انا پوښتنه کوم تاسو نه وکم نو ها صاحب زمونږ عمر زمونږ ایج لا کرکټ ته ډېر زیات نور هم پاتې دی چې افغانستان خبره شي او د ملي وطن خبره شي دا د افغان هیله او ارمان چې خپل وطن لپاره ولولي طبعا چې ملي ټیم کمپونو کې مو برخه اخیستې ده یو دوه کمپونو کې برخه اخیستې ده کوم ځای کې وایي نو په کابل کې وو جلال آباد کې وو نو هغې ټیم کې چې موږ ما درې ځلې شخصا ما کله چې فرست کلاس ټاپ کړ نو کمپونه خالي کمپونه یې راباندې وکړل بیا چې کله ټیم اعلانېدو نو بیا بعضې خبرې داسې وې چې کله بنګلادیش په خلاف باندې وو نو بیا بعضې داسې خبرې وې چې مصلحاتو بیا هماغه هم لږ باعث و چې موږ هغه وطن پرېږدو مجبور شو چې دې ځای ته راشو ځکه چې هغلته کم لوبغاړو باندې چې دوی فوکس شي او دوی وغواړي چې ویې لوبوي نو هغه باید په هر طریقه باندې لوبوي لکه دوی نه مو هدف د سلیکشن کمیټه د اداره د مشران دي روزونکي دي همدغسې د نو داسې کومه لار نه وه چې وغږېدلې وی ورغلي ورته ویلې که دوی سره ته د کرکټر په ژبه باندې وغږېږي نو د بیرون د کرکټ ادارې نه څوک نشته چې دوی په ژبه باندې وغږېږي دوی ورته مختلف دلیلونه وړاندې کوي دوی ورته دومره دلیلونه هغه خلکو ته چې تسلیم نیسي ته وایې چې هغه په مسلکي کرکټ نه پوهېږي هغه په مسلکي کرکټ باندې پوهېږي هغه چې مسلکي کرکټ باندې پوه شي صحیح د لوبغاړی کرکټ سره ټچ هغه کرکټري خو هغه منیجمنټ کول ډېر سخته خبره ده ځکه کرکټر دا بیل جاب ده خو منیجمنټ کول دا بیل جاب ده اوس فعلا چې کرکټر د هغې دغه شی لاس کې نیولی دی خو زه فکر نه کوم که دا شدید دوام وکړي ځکه زموږ لوبغاړو څخه تماس لرو روحان صاحب زه خپل ځان دپاره دا خبره نه کوم زه هغه لوبغاړو دپاره دا خبره کوم چې په افغانستان کې فعلا اوسېږي هغوی موږ ته میسج کوي چې څنګه کولی شم زه د وطن نه ووځم زه څنګه کولی شم ځکه د هغې ډومسټیک کانټراکټ دا اوس د 15,000 افغانۍ د 15,000 افغانۍ 10,000 افغانۍ د یو بیټ کېږي نو هغوی څنګه کور وچلوي ژوند وچلوي آیندې ته څه فکر وکړي نو دې خاطره نو زه ډېر زیات ورته تشویش کوم هماغه خبره مو کړه خدای داسې زمینه بیا برابره کړي چې بیا په ټول لاړ شو په کابل کې ژوند وکړو کرکټ وکړو وطن ته خدمت وکړو تاسو د خو نېشنل سایډ لوبولی دی تاسو په کمپونو کې ما د افغانستان یو دوه کمپ وکړل په 2021 کې چې موږ کله ورلد کپ ته ټیم ته د ما ښه پرفارمنس هم او هغه وخت کې راشد خان کپتان T20 کپتان ما ښه پرفارمنس شپږیزه کې ما 2020 کې ښه رنز کړی لکه ما 2020 شپږیزه ما ډېره کرکټ بورډ خبرې زه نیسم کرکټ بورډ ډېر زیات تاواني کړی و ډېر غټ غټ چکې ول د بال نه او بل په واسي نوري باندې په شپږیزه کې چم شپږیزه نه ولې وایي دا اولنې چکه دی ولا د سې چکه ولا چې هغه یو هوټل دا څنګه هغه نه څه او ما هم څه قتل ملامت ځکه خو فل بدل کړل ولا یو چکه راځي هغه په 2021 کې نو زه ماشاءالله ما کمپ ما کوم څه فټنس هم ټاپ کړی خو بس بیا دومره اوسې هلته رشید ارمان کپټنسي پرېښوده مشکلات راغلل بیا هلته نبي کپتان سو هغه نصیب نه و نو هغه نه نو دغه کم کې مو چې برخه واخیسته خو انټرنیشنل هغه د ده نه به بیا واورو چې انټرنیشنل لیول فرق څومره و د داخلي کرکټ سره کم کې مو چې برخه واخیسته بیا دلته خو انټرنیشنل لوبغاړي دي د افغانستان فرق ډېر و د فرست کلاس او ډومېسټک کرکټ سره هلته کم کې والله کمپ زه هغه اثباتا زه وایم کمپ دومره ښه خوند کوي خو به دومره ښه به اوس به مثلا نبي به مثبته به درکوله انرژي به درکوله راشد به همداسې و رحمت شاه به همداسې و کم دومره مثبت هغه درکوي ورته خپله به تا کې یو انرژي راځي دومره مثبت خبره به دا ټول هلکان درته کوي چې ته کوی چې د هر څه پوره فیسیلیټیز وسایل پوره وي صرف یو فرشر ده بس څه فرشر د هندل کې
نور کیم کې کوچ زی انرژي درکې پلیران درکې کرکټ بورډ درکې مسائل یعنی فرق شته نو دا نو عادي کمپونو داخلي کمپونو سره ډیر کیم کې ډیر خو وسایل ټرینري د تا ډاکټري د تا سره سینیور پلیران نبی غونته راشد غونته حمید حسن غونته د شاپور غونته د رحمت شاه غونته تا پلیران ګون در سره لګیا نن سبا ماشاءالله زموږ ته ګوربز ابراهیم لګیا دي ابراهیم سره تو کې کیم پوکې نو ګوربز سره وکې راشد سره وکې موږ تاسو ماشاءالله خان ده نو ډیره مثبته ملاویږي کیم کې انرژي دومره سخت نه د خو د ټي 20 فارمټ کې کمپونو خو د ټیسټ کې سبا الته هم دغه خبره نو زه اول زه راځم دې ته چې کله ته یو لوبغاړی د فرست کلاس پرفارم کوي هغه باید راشي د ټیسټ کرکټ سکواډ دغه کیمپ ته راشي الته دغه پروسه ګډوډه وه دا پروسه ګډوډه یو لوبغاړی چې په سپین بال باندې کارکردګي کوله هغه به هم سور بال کې هم به سپین بال کې که یو لوبغاړی په سور بال کې کارکردګي کوله نو هغه سپین کې نه خو په سور کې به هم بیا نه نو کیم طبعا کیم لوبغاړی جوړي هغه ته په هغې سکلز باندې کار کېږي هلته تا سره کوچز دي هلته تا سره داسې لوبغاړي تا ته ډېرې ښه ایډیاګانې درکړي ستا هغه نیمګړتیاوې تا ته په ګوته کوي تر څو په هغې باندې سبا انته کار وکړي ته ښه شي نو کیم سړی جوړېږي زیاتره لوبغاړي ډېر لوبغاړي په کیم کې جوړ شوي دي نو کیم ډېر ښه لوبغاړو لپاره سپورټیو دي دا لوبغاړي دا دغه د نبی نوم ډېر واخیستو ستاسو کوم یو ډېر امپریس شوی دی دا لانجه ده د دام نبی ده که نه داسې و غمی خو خیر دی اوس نبي شو خو داسې و چې زه چې کله ما هلته پرفارم کول نو ما چې کله بیټینګ او بالینګ کې پرفارم کول نو چې کله نبي د ټیسټ نه ریټایرمنټ واخیسته نو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې ټولو ما ته ویل چې ته به راځې ټیسټ به کوې ځکه ما 3 کاله سب ما فرست کلاس ټاپ کړل که نه نو ما ویلې صحیح ده هان صاحب خبر نسم نبی اجي څنګه بریکر ده څنګه بیټسمن ده که څنګه ټیم کې رول ادا کوي د سدای دلان نو ما غوښتم دا خبره وکړم ته ولې نو چې نبی ریټایر شي زه نه ما واسه ده کوله دومره کله کېده موږ کله کېده ماشاءالله مطلب ریټایر کیږي موږ ریټایر ماشاءالله ډېر فټ ده ډېر کله کېده ضرورت ده زه خو خل لري چې وطن ته خلو کېږي ضرورت ریټایرمنټ نشته نو نبی خو باید هغې نوم په زرینه کر خو ولیکل شي چې افغانستان کرکټ دپاره ډېر څه کړي هغې ځای هېڅوک نشي نیولی نو زما الګوم هم دغه وه چې زه فقط وکړی شم چې د هغې هغه ځای دومره ډک کړم چې افغانستان دپاره یو څه کړی وشم هغې ځای خو هېڅوک نشي ډکولی دا خو واضح خبره یعنې تاسو هغه دلته یو بله لنډه خبره کوم بیا واسي جان ته راځم یو وخت به و چې زموږ د ملي ټیم زما یادېږي زه خو 2006 و پنځو نه ملي ټیم سره مې چې د لوبغاړو نه به مې پوښتنه وکړه چې ستا د خوښې لوبغاړی څوک دی که نه هغه به د بهرني هېواد د یو لوبغاړي نوم واخله زه نه غواړم د کوم هېواد نوم واخلم خو هغه یعنې ورزش کې حدودات نشته ته به د افغانستان یې ستا به د انډیا لوبغاړی ته به د هند یې ستا به د استرالیا خو اوس د کرکټ په دې 16 کلونو کې افغانستان کې دغه یو ښه فکري تغیرات چې راوستل هغه دا دی چې اوس که د ځوان نه پوښتنه کوې د خوښې لوبغاړی د بینوي د خوښې لوبغاړی د ګرباس د خوښې لوبغاړی د رحمت شاه دا په خپله چې ته خپل خلک ولري نو بیا ستا کرکټ نه پاتې کېږي مشکلات به وي انشاءالله خدای به مشکلات رحمت کړي نو د ټیسټ دنیا ته راشو د فرست کلاس نه لاړې ټیسټ ته او بیا په ټیسټ کې ستاسو د داسې یو لوبغاړي په ځای تاسو ولوبول شوی چې هغه سټار و راشد ژوبل شو تاسو ته وویل دا کیسه راته وکړه چې کله درته وویل شو چې د شپې خو لوبغاړي ته خبر ورکول کېږي چې سبا یې له خیره ما د ګډ مارنینګ کې دا که واقعیت ویم ډېر یو ښه احساس و د ما دپاره ډېر یو ښه فیلینګ و کم وخت چې زه کیمپ کې وم ځکه نېشنل ټیم سره چې دی ما بیا کیمپونه لږ زیات کړي بنګلور ته به تلل دوبۍ ته به تلل زه به ورسره وم 3 کال که سپین بال و ون ډی خو زه به یې بوتلم کیمپ بیا به چې سکواډ اعلانېده بیا به زه راتلم نو دغه چې کوم یو ټیسټ یې واخیست هغه نه بعد بیا کیمپ وشو هغه کیمپ کې چې دا بیا ما کارکردګي خو وکړه خو زما نوم په ریزرو کې و په ریزرو کې چې کله د پیسل کې د راشد ګوته زوبله شوله نو راشد سره دی نه مخکې هم زه تماس کې وم ډېر کانفیډنس به ما ته راکړو چې کله به ما په شپږیزه کې بالینګ کړو یا نور ما ته به همیشه پازیټیو خبرې کولې نو چې کله زه هلته لاړم دوبۍ ته زما نوم راغی نو چې کله ما بالینګ کو لکه کرکټ خو انډر 19 انډر 16 18 ما هر یو لیول کړی خو دا نیشنل او بیا هغه ټیسټ لیول یو څه نه څه داسې هغه لري پریشر لري نو هلته په هغه چې راشد وکتل هم راته راغی ما ته ویل یو پریشر به هم نه اخلي خپل چې ستا څنګه نیچرل بالینګ د زما نه ښه بالینګ کوې او ټول فوکس په دې باندې وکړه چې ته به دواړه میچونه کوې نو هماغه کانفیډنس ما ته ډېر زیات میلاو سو او ورسره نوروز چې دغه زموږ د ټیم کوچ و نو هغه ډایرکټ زه پیډ کړم
نو ما باندې ناکینګ کو نو هغه چې کوم هغه ناکینګ ما باندې کوم کانفیډنس زما هغه ما چې به بال وهه چې غلط مې وهه نو هغه به دومره کانفیډنس راکاو چې سبا میدان ته لاړم ما ته څه ډیفرنٹ نو ما خو چې کله په میدان کې فکر کوم الله خو ډېر اسانه ده کرکټ ځکه میدان ښي وکټ ښي بال ښي اپورچونټي زیات دي فیسلټیز نو ډېر خوند کوي هغه لیول چې دا ډېر زیات خوند کوي چې درته ویل چې په پلینګ 11 کې یا ګډ مارنینګ کې هغه احساس څنګه و هغه احساس ډیر زیات خو او خپل ما غوښتل چې یاره نشي درته سوچ غوښتل دا ګراوند ته بس کله زو ما ته یاره ټولش مخوم نو زه چې میدان کې ما ته راشد ویل ها و سبب ته لوبه کې او بل لوبه دواړه ټیسټ لوبه به تکه نو بیا دویمه لوبه کې چې دا هغه راشد جوړ شو ځکه موږ هغه لوبم چې دا ډیر بیکاره رن ریټ سره وبېله بیا هغه خپل وکړو نو احساس خو ډیر ماشاءالله خو او بل راشد ما ته اول نه ویلیو چې ته به سبا لوبه کې ځکه چې هغه د ټیم وایس کپتان او کپتان چې اصغر ما ته ډیر هغه ډومېسټک کې مو سره زه لوبېدلی وم نو هغه ما ته ډیر کانفیډنس راکړو چې موږ ټوله هیله ټول امید او دغه یو بالر لرو تا لرو ځکه چې مخکې راشد اوس راشد هم نشته په دې وکټو باندې به لږ بریکر اوټی بیا خو زموږ ماشاءالله میچ موبایل خو زما د پاره ډیره یو غټه تجربه و یو غټ لاس اول بال دی ذهن کې وسه مشته چې اول بال دی وکړه د ژوند د ټیسټ اول بال دی چاته وکړه کوم بیټسمنو اول بال چې دا ما ماین جوړ کړو د هغه نو مال زبالین کوم د یمین خپزوبله شولا بدل شو او چې د یمین خپزوبله شو د مینز کې ما ته بال لا کو زه پونډري سره ما نو بابا اولنې بال ما باندې او درې بال پاتې هغه اولنې بال چې ما باندې پریشر و سکندر رضا ولا او چاولنې بال مې کو نور مې چې بیا خپل ډاډه بالینګ کو بیا ماشاءالله خبر نه ټایم کې بونډري شو کنه نه اول بال مې ورته کو ډیفنس کې او بس هغه نه بعد چې دا بیا ز پولیس ولم چې ولازم پریشر ته ضرورت وکټ چې دی واخصه وکټ خو مې کرختیا وانه خسل ځکه اوټونه ور نکړل ریویو پکې والا دا دې ورکړي کس وکړه دا پختین نومېږي که نه احمد شاه پختین صاحب هغه به چې ولګېد اخر نبي ویل دا زه اوبو کې خو په ومه پوه شوم دا څنګه اوټونه نه دي ورکړي سویمنګ پول کې ناست ولې ما نبي حاجي ته وکتل مالدا وویل حاجي دا اوټونه نن ور نه کړي ځکه ما څلور پنځه اوره وکړه او اصغر راته ویل سبا به چې دته 500 اوره کړې نو زه خو په وخت لاړم ویده شوم کور په هوټل کې او اوبه مې هم ښه ډېرې وڅښلې خو چې راغلم سهار فالو یې کړو هغه یې کړلو او بس همداسې افغانستان ته بیا بېرته راغلم څلور که پنځه اوره مې ځکه حمزه نه ګرمېده که نه هغه به چونجي به هېډ نه چسکو کله دې نه به کو کله هغه جالبه ده ډېر نور وخت نه نیسو خاطرې او کیسې ډېرې دي د مرکې او بله برخه د هغه بیا لږ وروسته کوو یوه خوږه خاطره د کرکټ دی وایي چې هر وخت دی یادېږي په ډومېسټک کې فرست کلاس کې ټي 20 کې چې یادېږي دی او ورته خان دی چې هر څه ملګري در سره شوخي کړي وي کومه پیښه شوې وي کومه خبره شوې وي ما خاطرې ډېرې اورېدلې مثلا یو لوبغاړی وایي چې زه لاړم بوټان مې د بل چا وکړي یو بوټي ولا مې ولګوي یوه خبره کوي بس دغسې یو شی راته ووایي چې هر وخت یادېږي او یو چا ته قصه کوي او خان دی ورته هان صاحب خاطرې خو ډېرې دي خو یو خاطره موږ سره لوبغاړی او اسلام زازی نومېده موږ انډر 19 ټور باندې انډیا ته روان د هغې اولنی ټور نو انډیا ګرمي ډېره زیاته وه نو چې کله به راغلو نو دا اسلام ته ما ویلې زه ځم لندن نه اوبه راوړم شیان راوړم یا خبره ورته چې کار وکړه لاړ شه کوټه کې اې سي ولګوه کوټه کې اې سي ولګوه چې کوټه لږ یخه شي ډېره زیاته ګرمي شوې ده چې زه درشم هلته کوټه یخه وي خو زه چې کله لاړم کوټې ته لاړم نو اوس اسلام ویده دی او دې پسې دا یخه لګولې دا یې ګرمه لګوله دومره یې ګرمه کړې وه او دومره خولۍ پرې را روانې وې زه ورته یم جګ شه اسلامه جګ شه څه خبر ده وی ولې مال دا یې څه کړي دی دا خو دا ولې ګرم شوی دا خو ما یخ لګوي دا ولې ګرم شوی دا هغې ډېر نور خطرې مې که نه هغې نورې خطرې مې چې هغې سره بعضې موږ چې کله اولین دفعه لاړو دغه ته وبخښئ دا دغه ټوکې زیاته نه شي کله موږ لاړو نو دوبۍ میدان هوایي کې نو دا واشروم کې چې ولاړ دی نو اوس دا اوبه کوم ځای نه راځي دا مې ما په ذهن کې نه لږ داسې نو اوس ولاړ دی ورته نو زه او عبدالرحمن ولاړو ما نو دغه ته عبدالرحمن ته ویل ما ګوره دا چیک نو ما ته دا اوبه سره کوم ما ته لاندې ورته بټانه لاندې ورته وکتل مخ باندې راووت ځکه ته چې لاس ونیسي هغه دی که نه حساب کمپیوټرایز سیسټمونه ورته کړي دي جالبې خاطرې وې تاسو راته ووایه زه څه کوم شی ستا خو به ډېرې خاطرې خپله خاطره ده خاطرې خو ډېرې دي خو موږ اول ټور د کاناډا خاطره نه یادوم هغه ما ته منجلس ده موږ انډیا ته اول ټور و دې ټیم بیا چې ټیم زموږ سلیکټ شو بیا موږ یو شي نه ډېر سخت ډارېد اول ټور
چې موږ حرام چې شي ونه خورو هر شي پوښتنه مو کوله چې یا حلال یا حرام دا پوښتنې مو کولې خو داسې بس ډوډۍ موږ د شپې ډینر بس ډوډۍ د قطار کې ولاړو نو ریمنګل موږ نه مخکې وو خو د غوښې پوښتنه مو کوله یا حلال خو ریمنګل الو ته ودرېدو وای بایجان یې حلال الو نور دا قطار مات سو پخه خندل الو پوښتنه کې چې حلال دی وکړه جالب ده واسه جان استاد څه کوم خاطره شته ملي ټیم سره یا د ملي ټیم نه د باندې داخلي لوبو کې یاره ملي ټیم کې خو ماشاءالله ټول خواږه دي هغې سره خو چې دا بس دونه ګپې شپې موږ نه لګو زده کړه دې سره کوو او پاتې شوه زموږ زما یو خپله جالبه یو کیسه زما چې اوس هم په ذهن کې همیشه چې زه رایاد شي ماته خندا راځي زموږ د انډر 16 ټورو په 2014 کې دا ګوربه قیس موږ ټولو نو حسن صافی چې دا هغه ټایم وړکی و زموږ هم واړه وو 16 نو بونډرۍ ته بال لاړو چې کله بونډرۍ ته بال لاړه حسن ورپسې منډې والې منډې ول مال تیز شه کپتان ورپسې چې تیز کړ دواړه بوټان یې ووته ودرېدو داسې شاته وکتل هغه ته بال پسې منډه کړه نو هلته په میدان کې ورته وکوت او خان بونډرۍ شوه و بوټان یې ډېر غټ و هغه بوټان څو دي چې غټ وپي نو هغه ډېره جالبه وه دومره مې ورته خندلې ټوله شپه خندا راتله بس نو د ژوند خوږې خاطرې همیشه سړی خوشحاله ساتي نو خدای مو خوشحاله لره ډېره مننه په دې هیله چې بل ځل راځم تاسو د دریو کې حد اقل 2 کسه په نېشنل سایډ کې وګورئ لکه د کاناډا د افغانستان نوم به در سره ښه شي موږ به در باندې افتخار کوو اوس هم در باندې افتخار کوو هر چیرې چې یاست خدای مو آباد ودان لره ډېره مننه چې تاسو مننه حاصل تاسو نه څه وخت راکړه تاسو هم ډېر خوشاله شو درته د څو ورځې خو ډېرې خوږې سره تېرې دغه څه چې وایي زما بس همیشه هم د خدای سره یو ډېره مننه واسه جانه هر وخت راشئ انصاف هم خپل ځای ده بس دا خواږه هلکان به انشاءالله او د کرکټ دا مجلس چې دا هم تاسو ته ډېر زیات خوند راکوي ځکه زموږ ستاسو همدغه ما مخکې مې همدا فیل نو دا د هر شی نه هم تاسو ته بهتره ده خوشحاله شوم تاسو نه آباد ودان اوسېږئ